چارلی چاپلین د چوپو فلمونو پاچا او د نړۍ د خندا یو ستر استاد. آیا چارلی چاپلین څنګه د سخت ژوند نه نړیوال شهرت ته ورسید؟ چارلی د ټرمپ کرکټر څنګه په نړۍ کې دومره محبوب شو؟ او همداسې چارلی چاپلین د فلمونو له طریقه څه پیغام نړیوالو سره شریکاوه؟ سلامونه درنو لیدونکو، راځئ چې نن ورځ د فلمونو د چوپو فلمونو د پاچا په هکله له تاسو سره خبرې اترې وکړم او په هکله یې معلومات درکړم چې هغه هم چارلی چاپلین دی. را سره تر پایه ملتیا وکړئ. نن سبا که د هر چا نه تاسې پوښتنه وکړئ چې چارلی چاپلین څوک دی، حتما یې په هکله تاسو ته معلومات درکوي. خصوصا که د داسې اشخاصو څخه هم تاسې پوښتنه وکړئ چې نه تلویزیون لري او نه د انټرنټ نه خبر دی، چې ورته ووایي چارلی چاپلین پیژنې، نو حتما تاسو ته وایي چې هو، هغه شخص و چې هیڅ خبرې به یې نه کولې او د تمثیل په شکل به یې له نورو خلکو سره یو پیغام شریکاوه، یو څه به یې لیدونکو ته وړاندې کول. چارلی چاپلین نه سندرې ویلی شوې او نه یې خبرداری ورکولی شو، خو چې یوازې به یې سترګې وګرځولې، ټوله نړۍ به یې ځان ته په خندا کړله چې دا هم ډېر یو عجیبه هنر دی. چارلی چاپلین خلکو ته دا نه ویل چې خندا وکړئ، بلکې خلک یې خندول. هغه یو ویناوال هم نه و چې د وینا له لارې نړۍ سمه کړي، بلکې یو هنرمند و، یو کومیډین و چې د خندا له لارې به یې نړۍ سموله، او د هغه خندا هم یو طنز و، هم یو احتجاج و، او هم یو امید و. که د خلکو په منځ کې داسې یو شخص تیر شي چې غټ بوټونه یې په پښو وي، نو خلکو چې ورته پام شي بیا څه وایي؟ د چارلی چاپلین په څیر بوټونه یې په پښو دي. نو چارلی چاپلین دومره شهرت لرونکی یو شخص و. همداراز د نړۍ د خاموشترینه انسانانو څخه هم یو تن چارلی چاپلین و چې همدا دلیل و چې دومره شهرت یې پیدا کړی و او خلکو ورسره مینه پیدا شوې وه او د هغه فلمونه یې ډېر زیات خوښول. همداراز چارلی چاپلین د سترګو ژبه وه، د غږونو ژبه نه وه. نو راځئ چې اوس د هغه ژوند ته هم لنډه کتنه وکړو چې هغه د کومو سختیو سره په ژوند کې مبارزه کړې، سختې ګاللې چې نن سبا ټول خلک چارلی چاپلین پیژني او نوي نسل ته یو تاریخ پرېښی دی. چارلی چاپلین له کوچنیوالي نه د هنر سره مینه درلوده او خپل فعالیت یې د تیاتر او طنز په صحنو کې پیل کړ. کله چې 19 کلن و، د فرید کارنو له شرکت سره یې قرارداد وکړ او همدې شرکت وروسته هغه امریکا ته یووړ. هلته یې د فلم صنعت پام ځان ته راواړوه او په 1914 کال کې له کیسټون فلم سازۍ شرکت سره کار پیل کړ. د چارلی چاپلین یو فلم ډیر زیات مشهوره شو چې د ټرمپ په نوم نومیده، چې په دې فلم کې ځان ته د ګرځنده غریب کرکټر ځان ته غوره کړی و او همداراز هغه په خپله خبره کې ویلي چې زما د شهرت یو ستر دلیل دا دی چې ما په یو فلم کې ځان ته د ګرځنده غریب کرکټر غوره کړی و. چارلی چاپلین په دې فلم کې هماغه شخصیت و چې ټوټه ټوټه کالي به یې پر ځان و، لباس به یې اغوستی و، تنګه خولۍ به یې پر سر وه، غټ غټ بوټونه به یې په پښو و، یوه چپنه یې درلودله او ډېر مشهوره بریتونه یې ځان ته جوړ کړي وو. چارلی چاپلین لیکلی دي چې د دې کرکټر جوړېدو شیبه تصادفي وه. یوه ورځ د فلم ثبتولو پر مهال یې پرېکړه وکړه چې جامې بدلې کړي. وی ویل شلوار به یې لوی وي، چپنه به یې تنګه وي، بوټونه به غټ وي، خولۍ به وړه وي، بریتونه هم باید ولرم چې عمر مې زیات ښکاره شي. کله چې چاپلین دا لباس واغوست، وایي هماغه لحظه مې شخصیت پیدا کړ. پوه شوم چې باید څنګه حرکت وکړم، څنګه وګرځم، او د ویلګرد کرکټر زما په وجود کې پیدا شو. ګرځنده غریب فلم د فقیر بیچاره خو با احساس انسان استازیتوب کوي چې تل د عدالت او مهربانۍ لپاره هڅه کوي، حتی که له ده سره هیڅ هم ونه اوسي. دې کرکټر ژر د خلکو زړونه وګټل، له ماشومانو تر زړو پورې هر څوک پرې مین شول. دا ویلګرد نه یوازې یو خندونکی انسان و، بلکې د درد، غربت او د ټولنیزو نابرابریو استازی هم و. د 1940 میلادي کال لسیزه د چارلی چاپلین لپاره ډیره د غمونو ډکه لسیزه وه چې په دې کلونو کې پر چارلی چاپلین تور ولګېد چې یو کمونیست دی. همداراز مطبوعاتو، د مذهبي کسانو او سیاستوالو هم پر ده برید وکړ او
اف بی آی هم د چارلی چاپلین په اړه یوه ډیره لویه دوسیه خلاصه کړه. عامو خلکو هم د چارلی چاپلین په شخصي ژوند نیوکې کولې، خو چارلی چاپلین ویل چې زه یو هنرمند او کومیډین یم، نه یو سیاستوال. همداراز په 1952 کال کې چې چارلی چاپلین د فلم ثبتولو لپاره لندن ته لاړه چې هلته فلم ثبت کړي، کله چې فلم ثبت کړ او بیرته امریکا ته را روان شو، دلته اجازه ورنه کړل شوه چې امریکا خاورې باندې پل کیږدي. نو دی د امریکا څخه وشړل شو او ویزه یې هم باطله شوه. چارلی چاپلین له خپلې کورنۍ سره سویس ته کډه وکړه، هلته یې د خپل ژوند پاتې برخه تیره کړه. خو 20 کاله وروسته په 1972 کال کې چاپلین ته د آسکار افتخار جایزه ورکړل شوه. کله چې هغه امریکا ته راستون شو، په نیویارک کې خلکو تود هرکلی وکړ، د فلمي صنعت ستاینه وشوه او هغه ته د یو عمر لاسته راوړنو جایزه ورکړل شوه. چارلی چاپلین که څه هم پر سیاست مستقیم بوخت نه وو، خو د هغه فلمونه د بېوزلو پر ضد او د جګړو پر ضد وو. همداراز د هغه په فلمونو کې د انسانیت، د ازادۍ او عدالت ډیر لوی پیغامونه پراته وو. د دې ترڅنګ په 25مه نیټه د ډسمبر په کال 1970 په سویس ښار کې چارلی چاپلین په 88 کلونو عمر کې وفات شو. خو جالبه خبره دا ده چې یو کال بعد د جسد له قبر څخه غلا شو. 2 کسانو، یو له بلغاریا بل له پولنډه، چې د چارلی چاپلین جسد یې غلا کړی و، غوښتل یې له کورنۍ یې پیسې واخلي، چې وروسته ونیول شول او جسد بیرته راوګرځول شو. دا ځل جسد د فولاد په تابوت کې خاورو ته وسپارل شو ترڅو بیا یې څوک غلا نشي کړی. چارلی چاپلین که څه هم خاموشه فلمونه جوړول چې یوازې د ده تمثیل به و پکې او دی به نه پکې غږېده، خو د ده فلمونه له فن نه ډک وو. هر چا چې به د ده فلمونه لیدل، ډېرې لویې قصې به یې ترې زده کولې، ډېر یو لوی فن به یې ترې اخیسته. همداراز د ستونزو حل لارې به یې هم ترې پیدا کولی شوې او هغه صحنې، هغه تجربې به یې پکې لیدلې چې عام خلک به هم په ورځني چارو کې له دې صحنو سره مخامخ کېدل. نو اوس به زه یو څه مهم فلمونه هم د چارلی چاپلین له تاسو سره شریکوم چې د دې فلمونو معنا څه ده. یو تن له هغه د کیټ فلم و چې په 1921 کال کې دا فلم جوړ شو. د دې فلم معنا دا وه چې یو یتیم ماشوم د یو بېوزله ویلګر ترمنځ د مینې، د انساني عاطفې او پاملرنې داستان و. دا فلم چاپلین د خپل سخت ماشومتوب له الهام جوړ کړی و. دلته خندا شته، خو تر خندا لاندې دا پیغام دی چې بې سرپرست ماشوم ته مینه هم پلار شي. غربت د انسانیت د احساس مخه نشي نیولی. زړه د شتمنۍ اړتیا نه لري چې کله ښه وي. د دې نه وروسته د ګولډ رش فلم جوړ شو چې په 1925 کال کې دا فلم جوړ شو. د دې فلم پیغام څه و؟ دې فلم دا پیغام درلوده چې د سرو زرو د موندلو په نیت خلک له انساني ارزښتونو تیریږي، خو خندا، مینه او ښه زړه له هر سرو زرو قیمتي دی. د دې ترڅنګ د ګریټ ډیکتاتور فلم په 1940 کال کې جوړ شو. د دې فلم معنا دا وه چې د نجات پالنې، دیکتاتورۍ، د جګړې پر ضد یو زړور پیغام واوسي. همداراز چارلی چاپلین دا فلم د هټلر پر ضد هم جوړ کړی و. د فلم هدف دا و چې جګړې پر ځای سوله، د زور پر ځای عدالت او د ویش پر ځای ورورولۍ غوره ده. دیکتاتور د انسانیت دښمن دی، که طنزي وي که واقعي. انساني کرامت له ملت، قوم، نژاد او دین نه لوړ دی. او همداسې نور فلمونه هم شته لکه موډرن ټایمز چې په 1914 کال کې جوړ شوی و او سیټي لایټس چې په 1913 کال کې دا فلم جوړ شوی و. چارلی چاپلین فلمونه خندونکي وو خو شعور یې راپاروه. دا فلمونه د فقر پر ضد وو خو د فقر له منځه وړونکي هم وو. د عدالت، انساني کرامت او ازادۍ ژبه وه په داسې وخت کې چې نړۍ جګړې، تبعیض او نابرابرۍ ځپولې وه. چاپلین خندا داسې وکاروله لکه یوه نرمه وسله د سختو حقیقتونو پر وړاندې. تاسې لږ پام وکړئ، چارلی چاپلین داسې یو شخصیت و چې تر ننه ورځه پورې خلک د هغه کرکټر یادوي. مثلا د بیلګې په توګه یو شخص یو بل کس ته په ټوکو کې وایي چې سم چارلی چاپلین ته ورته یې، او یا هم په یو ستونزې دپاره چې یو شخص یو چاته داسې مشوره ورکړي چې ډېره جالبه وي او ستونزه هم حل کړي، نو په دې وخت کې نور کسان هغه شخص ته وایي چې سم دی چارلی چاپلین په څېر دې موږ ته مشوره راکړله. نو ولې خلک د چارلی چاپلین نوم تر اوسه پورې استعمالوي، د هغه کرکټر تر اوسه پورې، تر اوس وخته پورې یادوي؟
ځکه چې چارلی چاپلین داسې یو کرکټر ځان ته غوره کړی و چې د خلکو د ژوند سره تر اوس وخته پورې سر خوري. نو همدا ده چې خلک د هغه کرکټر اوس وختونو کې هم یادوي او یو بل ته د چارلی چاپلین نوم ورکوي. اوس به د چارلی چاپلین یوه ښکلې وینا، یوه ښکلې قصه به له تاسو سره شریکه کړم. په یو لوی تالار کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راټول شوي خلک ناست ول. د خلکو سترګې د هغه پر غږ او پیغام ټینګې وې. هغه څوک چې په هغه ورځې د انساني حقونو، سولې او مینې په اړه خبرې کړې وې. چارلی چاپلین د ټوپکو، جګړو او بې عدالتیو خلاف د خپلې کومیډي ژبې له لارې د میلیونونو زړونه ونیول. د هغه نرمو اشارو او ژورې سترګې داسې ښکارېدلې چې د کلمو نه زیات څه وایي. چاپلین وویل زه ستاسو په منځ کې د یو کومیډي آرټیسټ په توګه نه بلکې د یو انسان په توګه راځم. په دې نړۍ کې چیرې چې جنګونه زموږ د ماشومانو خوبونه ماتوي او بې عدالتي زموږ د انسانیت رڼا کمزوري کوي، موږ یو بل ته اړتیا لرو، یو داسې ځواک چې له مینې، پوهې او همدردۍ ډک وي. هغه خپل د ګرځنده غریب کرکټر یادونه هم وکړه. زما هغه کرکټر یوازې یو ټوکه جوړونکی کس نه دی، بلکې د هغه انسان استازی دی چې فقر، بېوزلي، خو مینې او مهربانۍ ته ژمن دی. هغه هڅه کوي چې د هرې ستونزې سره په نرمي او صبر مقابله وکړي. زموږ ټولنه هم باید همداسې وي. موږ باید یو بل ته لاس ورکړو، له یو بل زده کړو او د سولې لپاره په ګډه کار وکړو. زه هیله لرم چې زموږ راتلونکی نسل به د جنګونو او تاوتریخوالي نه خلاص وي او د انسانانو ترمنځ به یوازې مینه، رښتینولۍ او عدالت وي. هغه د خپلې وینا په پای کې داسې وویل چې دا نړۍ زموږ کور دی. که دې نړۍ ته موږ او تاسې کار ونه کړو نو څوک به ورته کار کوي؟ نو راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو او په ګډه سره دا هڅه وکړو چې دا نړۍ جوړه کړو. د چارلی چاپلین دا وینا یوازې د هغه د زړه، د هغه د ژوند فلسفه نه وه، بلکې د هغه یو ارمان هم و چې د نورو سره یې د ارمان شریک کړي.